دلته خبره دا ده چې اولاد الله ورکړي غواړي باید هغه نه دعاګانې یادې کړه. که چا چې بچي نه کېږي نسخه دې ته وایي قرآني نسخه، دې ته وایي د موحدینو نسخه او دا د سلفیانو نسخه، ځکه چې دې کې صرف غوښتنه به د چا نه کېږي؟ د الله نه. دعا سورة آل عمران کې دا راغلې ده او دا دعا غوښتلې ده زکریا علیه السلام. دا دواړه دعاګانې چې کوي پیغمبر دا دعا غوښتې ده او الله را نقل کړې ده. نو څومره برکتي دعا به د چا چې بچي نه کېږي او یا نور بچي غواړي نو دعا. سورة آل عمران آیت نمبر 38 ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے رب زمان وبخي ما ته د خپل طرف نه بچي پاک طیبه پاک نیک عمله صالح یقینا ته اورېدونکی د دعا. ګوره بچي چې کله هم د الله نه غواړو دا ورسره وایي چې کوم بچي نیک عمله. که ناسې کور کې هم دا سرونه ډېر خوښ دي، بعضو له شور شغرب کور کې خوښ چې په هر طرف ځي ځي دي ګرځي را ګرځي دي ګډوډ کار څه خو چې کور کې څه شور شغرب وي او موږ خوشحاله وي چې بھئ اووه زامن دي او شپږ لوڼه دي. بچې